دوستانو زموږ همکار ښاغلی عیسی محمد قلمیار هم د کابل ښار یو څنډې ته تللی او موږ ته به لایف گزارش راکوي. قلمیار صاحب سلامونه مې ومنه او سهار مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب تاسې زموږ سلامونه ومنئ او د روغتیا په هیله مو یو. ډېره مننه قلمیار صاحب، خوشحاله اوسئ. قلمیار صاحب چې د اختر را نږدې کېږي نو د ستاسو تګ هم د خیاطیو ته په اصطلاح ډېرېږي. نو خیاطیو دا یو څه خوشحالي هم راوړي. طبیعتا انسان خوشحاله کېږي ځکه اخترونه کې انسان طبیعتا به خوشحاله کېږي او د افغانانو په خصوصا لوی اختر او کمکی اختر دا د خوښۍ ورځې دي. نو تاسو هم نن ګورم په فکر کوم خیاطۍ کې او تر څنګ یې ښه ښایسته خولۍ هم معلومېږي. کمال صاحب نو دا خو د هغه اختر هغه څو محدودې ورځې پاته دي. موږ غواړو چې هغه خپل اختریز راپورونه هم تر تاسې پورې ورسوو بشپړې کړو، ځکه بیا زه هم یو سفر اخترو کې لرم نو غواړم هغه د اختر مسؤلیت ادا کړم په وخت باندې چې بیا قرضه پاته نه سي د دولت پر ما باندې. نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې دغه اختریز پروګرامونه سر له اوس نه پیل کړو. زما نن اولنی ګزارش د اختر په مورد باندې له یو خیاطۍ څخه د کمال صاحب د اختر په رانږدې کېدا سره خوشبختانه چې هیوادوال راځي کپړې کوي او بیا یې جوړوي. یو ښه والی دا ده چې اوس خپل اصلي افغاني فرهنګ ته د ګرځېدا په حالات کې یو پخوا به په لویو ښارونو کې زیاتره نور لباسونه استفاده کېدلو چې اوس خاص توګه باندې زموږ هغه لباس چې له وخته څخه استفاده کوو همدغه کالي دي جوړیږي او خلک یې انشاءالله استفاده کوي. نو زه غواړم نن پر نرخونو باندې هم خبرې وکړم چې دغلته نرخونه څنګه دي د ټوکرانو نرخونه څنګه دي د جوړېدا او خلک د لوی اختر لپاره هم د کوچني اختر په څېر آمادګي لري او که څنګه کمال صاحب. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې قلمیار صاحب ستاسو د ښکلي ریپورټ په تمه یو او انشاءالله چې که بیا پوښتنه پیدا شوه موږ به هم پوښتنه کوو. پر دواړو سترګو استاد صبحتان بخیر. سلام قلمیار صاحب، صبح شما بخیر و صبح همه بیننده‌های عزیز بخیر. انشالله که یک صبح خوب و خوش آغاز کرده باشه. عزت باشه، جور باشه، سلامت باشه. خیاط باید هم تو تر و تازه باشه شما بر دیگه. بدون شک بدون شک. چون که لباسش که مردم میبینه از او یک الهام میگیره که باشه امیر رقم پیرن تو ما 100%. استاد میشه برای دوستا اول خودت معرفی کن واسطه سگپ میزنم. نام سید طاهر روحانی است. فعلا مصروف این مسلک خیاطی هستیم. بسیار عالی. خیمه استاد میگم نام استاد بخیب برات کفایت میکنه. استاد جان از عید برای ما یک کمی قصه بیان که مردم آهسته طرف عید میره نمیره دیگه. دقیقاً مردم ما شما الحمدلله بسیار به شوق و علاقمندی خاص به خاطر تجلیل از عید سعید اضحی رفت آمد دارن و لباس های مختلف فرمایش میتن دیگه. بیربار الحمدلله به محد کافیش است. صحیح. استاد یک خوبی دکانتان اینمی داره که هم تکاس و هم دیگه دوخته میشه. دقیقاً به خاطر از اینکه ما یعنی یک سهولت ایجاد کرده باشیم. یک سهولت به وطندارای عزیز ما ایجاد شده باشه، همزمان میتونیم هم تکای مختلف با خواست مشتری ها داشته باشیم و از طرف دیگه اما دختش هم اینجا همزمان تطبیق میشه. یک چیزی که از پیشتان شکایت میشه خدمت خوبیخی در هیچ شک نیست، میگه کسایی که خیاط است و هم تکه میپروشه قیمتر میپروشه از شار کرده دیگه. والا این خب مردم از هر کس نظر خودم میده و کسی دان مردم بسته کردن نمیتونیم به اصطلاح، ولی ممکن از نرخ مندوی رخت فروشی ها یا خیاطی ها یک نسبتا ارزانتر باشه. والا ارزانتر اگر نباشه یا همزمان قیمتایش یکی است و یا شاید یک چند افغانی بالاتر باشه. یعنی با اینمی قیمت که حد نیست که مردم ما شما فکر میکنن با او حد نیست. اینمی گپم کلان است که فقط اینمی تایید کردی که شاید مثال دمیتر در روپه شاید 20 روپه قیمت باشه. بله چون فروشی را که عمده فروشی ها داره یک پرچون فروش نداره، بنابراین قیمت ها متفاوت میکنه و در کنار از او امی کیفیت تکام تغییر میکنه. و یک خواهم نزدیکم است امیر مگه حساب میشه خیر است تاوان نمیکنه. یک از تکه میخرم امیجا دیگه میته که جورش کنه دیگه. و این خاطرم خوب است دیگه. بله همزمان. خب از تکه برای ما که سک استاد جان چند نوع تکه خود زیاد از ما میبینیم، ولی از کدام کشور و مردم زیاد استفاده میکنه دیگه. خب تکه خب نامای مختلف داره، از برندهای مختلف است و بیشتر از کشورهای هندوستان، پاکستان و چین است. یعنی سه کشور زیادتر همی است. خب بدون زیادترش که بگویم باز از کدام کشور وارد میشه؟ دیگه کشور از ژاپن است که اونجا کمتر در کابل می بیشتر مردم قندار استفاده میکنه دیگه. اونم تکای است. و
باز وطنی خود چیز ندارم دیگه؟ فعلا نه. شاید باشه در بازار ولی ما نداریم، ما استفاده نمیکنیم. یکی خو یخانه است که وطنی است، این خو جای افتخار است که بازی یخانه خیلی قیمت‌تر هم جور میشه ولی خیلی لوکس‌تر هم میباشه، وطنی میباشه بدون شک. ولی وطنی ما دوختای مزار داریم، اسقندار داریم دیگه، اون شدوزی ها است که شما میبینید و بازیر ویترین دیگه. گپای ما بیشتر که یاد کردین که سابق در شورای کلان دریشه و دیگه چیزا پوشیده میشه، حالا چقدر فیصدیش کم شده شما معلوم میشه؟ والا حالا خب اکثرا فکر کنی که شاید بسیار به صد معدود کدام ادارات خارجی اگر از دریشی استفاده کنن دیگه، اونمو فرهنگ اصیل افغانی ما شما اونمو لباس هایی است که ما شما فعلا به تن داریم. استاد جان باز وقت پر است یا هنوزم کالا از مردم میگیره دیگه؟ والا ما تقریبا 3-4 روز قبل کار توقف دادیم، ولی دوستای اگر مثل شما باز به ناگزیر میشیم که دمو خواهشان بپذیریم و شب روز کار کنیم تا اینکه اون لباسایشان آماده شد. استاد جان هم گپا زود ما میخوایم که پر شه، به خاطر که دیگه وقت سر ما کوتاه نشه. چند نفر اینجا کار میکنه و جوره چند میدوزی؟ فرق داره نداره؟ ما الحمدلله این اینجا همراه ما حدودا 10 نفر همکارا داریم که کار میکنن، استادکارا هستن و در کنار از یک تعداد خرد ریزه بچهای دیگه هم همراه ما کار میکنن دیگه. همین است. صحیح. و تیکه چند دوخته میشه؟ فرق داره که استایلی جور میشه؟ بدون شک. یکی دوخت ساده است که در جان ما خودت است، ولی یکی از گلدوزی است که این خامکایی که این طرف میبینیم و یکی هم مثلا دیزاین های مختلفی که تو حتما در جان جوان ما شما میبینیم و دیزاین ها فرق میکنه، هر کدام مطابق با دیزاین و فرمایش و نوعیت تکیش قیمت ها متفاوت است که باز از 1000 افغانی همینطور میریم بالاتر. این پایینش نرخنامه اشاره خود نظر گرفتی از ساده چند جور میشه؟ باز ساده نرخنامه اشاره اگر تکی بیرون باشه همون 400 الی 4500 چی است نرخنامه است و ما طبعا که با پیروی از این حکومت دیگه ادامه میدیم. ولی دو حرف گپ که شاگردایتون میزنه باز ان شاء الله استایس خود گزارش خود با پایان میرسه. مهربانی خودتان پیش. مهربانی. ماشاءالله کسا خود ماشاءالله زیاد است. استایس سمیرم ماشاءالله. والا ما فکر کردم خیلی که اوج کلگی کار است، مگم کار اصلی خو همیشه است دیگه. اوهو والا خو همیشه دیگه. استاد صبحتان بخیر. سلام صبح زیبای شما بخیر. بخیر باشین، زنده باشین. خوب پوشیدید ماشاءالله. بخیر باشین، زنده باشین. نام ما زمیر است. زمیر خان. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنید؟ ما به مدت 2 سال میشه دیگه کار میکنیم. خودت در حساب شاگرد یاد میشه یا در حساب استاد دیگه؟ به حساب کارگر ما حساب میشیم. بله. نه یعنی در کل استاد شدی یا شاگرد هستی؟ نه استاد هستیم. ماشاءالله. چقدر وقت میشه از استادیت دیگه؟ با مدت استادی ما به مدت 7 سال میشه که ما استاد هستیم. بله. چه خاطراتی از استادزاری خوش هستی؟ بله چرا نه. در وقت نان و در وقت نماز رفتن است دیگه؟ نه هیچ کدام مشکل نیست. شکر همه چیزی جا مایاست. برابر است. بله. برای خودم تابال کالا گرفتی یا نه؟ با خود دیگه تا فعلا نه خیر نه. چرا شما از مردم که در وقت‌تر باید میگیرید؟ دیگه خیاط نمی قانونش از دیگه که روزید به کالا میمونه سیف. بله. برای مردم جور میکنه و خودش میمونه. و خودش میمونه دیگه. بله. زمینه کارم برات مساعد شده. چی پیام برای جوانا داری؟ بازی جوانا خب با هم میپاله. حالی نیاز است کار کنم کار نکنم دیگه. بله جوار مرد کار است. ماشاءالله. جوار مرد کار است. صحیح. جور سلامت باشین. بخیر باشین صاحب، زنده باشین. وقت ما کم نشه و به این خاطر آهسته میرم. ماشاءالله جای کلان است استاد جان. ما فکر کنم که خل اوهو خب ماشاءالله. بیا بخیر حاجی جان. امروز میریم یک 4-5 کوچه. خب هم تو بریم استاد استاد میسه شکر الحمدلله. خوشحاله اوسه، جوړ اوسه. ته ډیر لوړ کښینه ولا او الله لوړ خدای ته ولا بازابي و. نوم دې څه دی؟ نوم برید دی. برید. ماشاءالله. برید که برید اونو ځکه د برید او د برید ترمنځ یو څه باید فرق وسي نو ما به دې وویله که نه. څومره وخت د استادي کېږي؟ زما یو 13 کاله کېږي. وایي والا ته بیخي پوخ استاد یې نو. او والا زاړه شوي و پکې. زاړه شوي یاست. نو خیاطي دې چیرې زده کړې ده؟ اوله دې پیل چیرې کړله نو؟ ما پېښور کې. ښه. هماغلته شاګرد ولې بیا استاد ولې؟ او بیا استاد شوم. وطن کې دې څومره وخت کېږي؟
وطن کې والا ډېر وخت کېږي په خپل عمر هم دلته تېر شوی نه یعنې چې استاد دورې د شاګردي کوله که استادي ته عمل ته ورسېدلی نه عمل ته شاګردي م کوله بیا ننګرهار کې ما پوره خیاطي زده اوس د کابل کې څومره وخت کېږي اوس یو 12 کاله کېږي ماشاءالله خو ډېر وخت کېږي نو که نه یو ښه والی ستا دپاره دا ده چې پېښورۍ ژبه دې هم زده کړله فارسي دې هم زده کړه پښتو دې هم زده کړه که نه او ښه دی ژبه ښه دی چې ژبه څوک زده کړي ډېر ښه دی خو ځکه وایي یوه ژبه که دې زده وله یو انسان یادېږي که دوې ژبې دې زده ولې دوه انسانان او دا یادېږي مختلف هغه راځي مشتریان راځي بهتره خبره دا ده چې یاره ژبه مو زده وي نو او ژبه ډېر ښه شی دی پوه څوک ژبه زده کړي پوه شوې ژبه ډېر ښه دی ډېر او خپله د ساده کالي خوښ دي او کالو کې بیا کومه کوې زیاتره هغې خوا خلک اوسېدي هغوی بیا کارټن کوي ته کوم لباس کوي نو والا مونږ خو همدا ساده کالي کوو پوه شوې او صحیح ولې د خیاطي انتخاب که پښیمانه خو به پر دې خپل مسلک نه یې دومره وخت کار شکر دی الحمدلله بس شکر دی هزار بار شکر دی پوه چې کار کوو پوه شوې تر تازه پکښې پاته شوی او بس تر تازه وګوره نو عمر نه نه ښکاري صحیح نو یو وروستۍ خبره دا راته وکړه چې دغه صاحب د کار چې وي همیشه وخت دا ډېر مهم ده ستاسې دپاره اوس مهرباني وي کله که رخصت وغواړئ کله که میلمستیا او مجلس بدون له دې کار نه هم کله کله سر کښېنئ که نه کښېنئ نو والا کښېنو خو داسې حساب دی چې شرایط هم خراب دی پوه شې بس هر یو سرګرمي دی وروره خلک راځي بس خپل کار ته بوخت دی سهار راځي او ماښام ځي اوس وخت د څه شي دی وخت دغه اصلي سیزن ستاسې د کار ده نو زیاتره وخت بېکاره کېږئ نه نو زیاتره وخت بس شکر دی لین روان دی الله تعالی رسوي بس اوس خو سیزن دی خو بس عامو تم کار دی بس الله رسوي خوشحاله اوسې ډېرې زیاته مننه شکر جوړ اوسې کمال صاحب دا وې د خیاطۍ په مورد باندې څو خبرې چې ما نن غوښتله هېوادوالو سره خبرې وکړم او استاد ماشاءالله ډېر سر کې یو دوکان بیا داسې بیا درې دوکانه ولو نو موږ دومره وایو چې هیله دا ده چې په وطن کې دغه امن دوامداره وي تلپاته وي وطنداران راځي خپل کار کوي پنځو نفرو ته که په هر دوکان هر ځای کې د کار زمینه برابره وي دا هم تر ټولو ښه خبره ده او له ښه خبره هم دا ده چې اوس تاسې وینئ چې د سیزن په رانږدې کېدا سره ټول هېوادوال راځي او بس له خیره سره کالي کوي نو زما له تاسې سره هم تماس په دې اخیری کې قطع شو له استودیو سره زه استاد از شما تشکر میکنم سلامت باشید تشکر از شما و از برنامه عالی شما موفق و سربلند باشید تشکر کمال صاحب ستاسې غږ نسم اورېدلی زه دغلته مخه کوم په دې هیله چې که دوې جوړې کالي کوو یوه جوړه وکړو او یوه جوړه د څنګ همسایه یا که په سیمه کې مو ایتمان کونډې او غریب کسان وي د هغوی زندگی هم په نظر کې ونیسو او خپل اختر لوغو سره هم شریک کړو دا به تر ټولو بهتره وي او هم ثواب هم خورما نو زموږ نننی ګزارش همدغلته سر ته ورسېدی تاسې شاده او سرلوړي اوسئ مننه ژوندی اوسئ